الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا امام بخاری رحمه الله پدی مبارک کتاب کے دا کتاب الرقاق پبارک زمانگ خبری وی، آغا خبری چی پاگی سر زلون نرمیگی داغی بیان روانو دا اللہ پا توفیق سر، او دا پاگا مبارک سلسلہ کے اتم نمبر درس دے، او اللہ سبحانہ وتعالی دی زمانگ دا زلون پا حقیقی معنو سر نرم کی، او اللہ سبحانہ وتعالی دی زمانگ دا زلون مائل کی دا قرآن و دا حدیث طرف تا، او اللہ دی منگ سر دا خیرت سوچ پیدا کی. پا آخرینی درس کی یو خدا آگا باب پا بارکی خبر شیئے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان دا ند خوخا چی ما سر دی دا احد غرم رسری او دریو رزی دی تیری شیو دا دی ما سر پراتی. بیا باب روڑا باب الغینا غینا النفس، اصل مالداری کم دا اگا دا نفس مالداری دا، دا نفس بے پرواہی چی نفس دی موڑی. بیا منگ باب شروع کرو آخرنے باب فضل الفقر، باب پا بیان دا فضیلت دا غریب والی کی، چی غریب والے دا دی سپک مگرنا. دا دی فضائل امام بخاری رحمه اللہ روڑی، او دا دی دا پر روڑی چی یو دا دنیا سر دی زڑوانی لگی، دویم دا که غریبی نو زڑمتنگو پا دی باندی. دا باب دے او بیا پا دی بسی باب روڑی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو جون سنگو، نو تولی بیا پا غربت باندی زڑ تنگے او پا دی چیز غریبی اما نا پا دی بزڑن تنگے. پا دی باب کی منگا یو دو حدیثون بیان کریو. دریم حدیث پا دی باب کی دے دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما. دریم حدیث پا دی باب کی دے دا عمران ابن حسین، دی طرف تا گو رہے سکتا خبر نو کنا کتا حدیث ہو اس نو. دریم حدیث دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اطلعت فی الجنہ، جنت ورخکارشما اللہ تورخکارکو، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، نو أكثر الجنتيان من غريبانان وليدو. واطلعت في النار، أو جهنم تورخكارش من، فرأيت أكثر أهلها النساء، نو بجهنم كي بيزنان ديري. هم دغزي پوری راوڑے دا حدیث دکی چی مقصدی خبر دی که دا چی پا جنت کی اکثر خلق سوک دی، اکثر غریبانان دی. نو تا تداوی چی پا غربت بانی زرمتنگو، بل غریب تا و غربت تا پسپک نظر مگورا. تیرشوی درس که منگ دا خبر کردیو چی باز خلق کوئی دا غریبی دی مخورکشی، غریبی دی تباشی، دا قسم خبری ناروا دی. بیا منگا که حدیث ذکر کردو کنه با دی باب که آورنه چی دو کسان دا پیغمبر مخی تا تیر شو. کم کمو یو مالدار و دویم غریبو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دی مالدارن چی دا طول دنیا ڈکا کی کنا نبیتیم دا غریب وارا دے. دا دی مالدارن چی دا طول دنیا ڈکا کی بیتیم غریب وارا دے. نو دی دنیا تا منگ دی دا پارنی و رغلی یوازی چی صرف با دنیای منگ سرا. دا امتحان قسم قسم شکلون نیکم چی اللہ دا طرف نرائزی. کل امتحان پا دی شکل گرائی چی سڑے غریبی، او اکثر نیکان خلق دا غریبانانی،
او که دنیا ورسره یي دومره یي چې ګزارې پرې روانه وي او مالداران پکې وي خو په نسبت د غریبانو هغه لږ وي موږ دا نه وایو چې کیدی نه شي چې ښه سړی دې مالداره نه وي موږ دا خبره نه ده کړې خو موږ وایو په نسبت د غریبانانو مالداران څه وي هغه لږ وي په نیکانو خلکو کې خصوصا اوس علماو ته وګوره بلکې بعضو سلفو به دا خبره کوله وي دا غریبوالی د علماو په پټکو کې اچولی شوی دی غریبوالی د علماو په پټکو کې اچولی شوی حالانکه عالم سړی د الله نه ښه یېرېدونکی الله ته ډېر نږدې سره د دې چې الله ته ډېر نږدې دی بیا هم په ډېرو امتحانونو کې پروت وي وجه دا ده چې په دې سختو مصیبتونو سره الله د ده درجې اوچتوي یو حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله قیامت په ورځ اجرونه تقسیمیږي که نه نو د مصیبتونو والا به رامخکې شي په دوی به اجر تقسیمیږي په چا چې مصیبت راغلی څوک بیمار و څوک غریب و واورئ دا ګورئ ښه څوک غریب و څوک بیمار و د چا بچي نه کېدو په چا قرضې ډېرې وي چاته څه مصیبت چاته څه مصیبت دا ټول به رامخکې شي دا د چا موبایل کو راوړی بند کړئ موبایل نو دا مصیبتونه والا به رامخکې شي کله چې دوی دا اجرونه ویني که نه کله چې دوی دا اجرونه ویني چې د بېحسابه اجر الله ورته ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغوی به بیا وایي ارمان چې په موږ دومره مصیبت راغلی وی چې چا په منګزو باندې زموږ د غوښې منګز کړی وی ارمان چې په دنیا کې د اوسپنې په منګزو باندې چا زموږ نه د غوښې منګز کړی وی په موږ داسې سختې راغلی وی ولې هلته اجر ولیدو چې دا خو لوی اجر دی نو غربت په دې صبر او الله به لوی اجر دې سړي له ورکوي بل یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله په خپلو بندګانو ښه پوهېږي د چا سره غریبي مناسب ده هغې غریب کړی دی چا سره مالداري مناسب ده هغلی مالداري ورکړې ده خو بعض خلک ګورې د الله بندګي په مالدارۍ کې نه کوي نو د هغوی سره څه مناسب دي غریبوالی بعض په غریبوالي کې ګډې وډې وایي نو د هغوی سره مناسب دی چې مال وسري نو ته چېرته دا مه وایه چې زه ولې په دې حال یم په دې کم چې یم دا به ستا دپاره غوره وي د آخرت په لحاظ د دین په اعتبار سره دا حالات په کمو کې چې ته یې دا به ستا دپاره څه وي دا به غوره چېرته به د الله نه ګیلې شکوې نه کوئ او څه چې په تقدیر کې نو پای کې زموږ دپاره څه دی خیر دی او یو لوی رب په عرش د پاسه دی هغه به موږ نه ضایع کوي هغه به موږ نه ګډوډ کوي هغه خپلو بندګانو سره ظلم زیاتی نه کوي نو چېرته په مصیبتونو کې ګډوډ کېږه ما د پته لري داسې ملګري شتي غریبانان اکثر غریبانان دي خصوصا مسافر چې دلته راځي چکر وله خو نه راځي یو سړی خپل ملک پرېږدي خو ضرورت یې دی که نه څه عذر یې دی که نه هسې څوک ملک پرېږدي نه پرېږدي نه هسې څوک مور پلار خوا پرېږدي نه څوک د ښځې بچو خوا پرېږدي نو دې ټولو ملګرو ته موږ دا وایو چې په عرش یو لوی رب دی هغه به موږ نه ضایع کوي او زه اکثر ملګرو ته یو مثال ورکوم چې کله دا پلار راولګي خپل بچي سره لوبې کوي ماشوم نو اوچتوي او بیا یې رانیسي نو چې بر یې ګزار کړي نو هغه ماشوم جاړي که خاندي ولې خاندي پته وده چې لاندې یو مټور سړی ولاړ دی ما به رانیسي ما ځمکې ته کته نه پرېږدي نو په عرش باندې یو رب دی څنګه به ما او ته ناامیده کیږو مسلمان د ناامیدۍ خبرې نه کوي هر حال کې به انشاءالله الله زموږ مرسته کوي خو که موږ چېرته د دغه رب لاره مضبوطه راونیوه که نه نو بیا ډېر غیرتي ذات دی ګوره ډېر غیرتي ذات دی چېرته به دې یوازې پرېنهدي او چېرته به دې ګډوډ نه کړي اوس دې حدیث ته ګوره زه یو سړی وي زه غریب یم که نه د روان حدیث ته غوږ کښېږده انس بن مالک وایي
ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې چې ته په ټیبل خوراک نه دی کړی. خوان ټیبل ته وایي چې ځمکې لږ اوچتي او په ټیبلونو باندې خوراک د ښه طریقه نه ده. یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه او د مرګ پورې به کړی هم نه دی، بل ځمکه باندې ناسته کې عجزي، په ځمکه باندې چې سړی کیني ډوډۍ خوري په دې کې عجزي، بل دې سره ډوډۍ هم په ښه طریقې سره خوړلی کېږي. دا د میزونو دا زمونږ د مسلمانانو طریقه نه وه د اوسه پورې. دا خو اوس چې وایي ترقي یافته خلک دي وایي، نو ترقي دا وشوه چې خوراکونه میز خو لا پرېږده، موږ دا نه وایو چې په میز باندې خوراک ناروا دی. ګورئ موږ د غوره او ناغوره خبره کوو. اوس پکې بله طریقه راوتې بوفې مفتوح ورته وایي، یعنې کولاو اختیار دی، تا ته ډېر شی سامان پروت وي په ټیبلو باندې او ته به پلیټ کې لږ لږ راچې او بیا به ګپ شپ لګوي او د هغې نه به په ولاړه ګپ شپ په لګوي په ولاړه به ته خوراکونه. اوس به دا طریقې پکې راووتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې هغه به په ځمکه باندې کېناست، ډېر عجزه انسان و، ډېر عجزه. دې مالدارانو په شان د هغه طریقه نه وه. انس ابن مالک وایي هغه چې ته په خوان باندې، خوان دغې ته وایي ټیبل ته یې ځمکې نه څه شی اوچتي، ډوډۍ نه ده خوړلې. او دې ته ګوره غریبي څنګه. وما اکل خبزا مرققا حتی مات. او پیغمبر چې ته د مرګ پورې پسته ډوډۍ نه ده خوړلې. انس ابن مالک خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم دی که نه، خدمت یې کوي، ښه خبره ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې پسته ډوډۍ نه ده خوړلې. اوس زموږ پیغمبر غریب او ځکه به یې دا وي، یو روایت کې شتي وي چې څوک ما سره محبت کوي نو د غریبۍ دپاره دې لوښی تیار کړي. دا د پیغمبر حالات دي. او موږ په دې دومره نعمتونو کې دا باسپیره خبرې شروع کړي، بې ایمانه خبرې به شروع کړي، په الله باندې بد بد ګمانونه به شروع کړي، د الله نه به شکوې شروع کړي. ښه نو دې پسې دا حدیث واوره ګوره. عایشه رضی الله عنها وایي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، د دنیا نه لاړ. دې نه خو دا مسله ثابته شوه چې دا صحابه کرامو ټولو دا منله چې پیغمبر باندې مرګ راغلی دی. لقد توفي النبي صلی الله علیه وسلم دې ته غوږ کېږدئ. موږ چې مړه شو نو شاته څه نه پرېږدو. موږ بعضو بنګلې جوړې کړي دي، بنګلې بیا هم وایي موږ غریبانان یو. بچي به څه کوي جي بچي، او یوه ښځې او درې بچي یا دوه یا څلور، هغوی نه مړېږي. خو چې تپوس دي کې ښځه و بچي، چې تپوس کې ښځه و بچي، تپوس کې ښځه و بچي، یوه ښځه او دوه درې څلور زامن به یې بچي به یې. ته به حیران شي چې یاره اخر دا څه قسمه ښځه او بچي دي چې ټول عمر ته دوی دپاره تېر کو، دنیا ته دې توجه او آخرت نه بلکل غافله وي. دا څه خبره وه؟ نو بنګلې به وله والي، جایدادونه به وله والي، او بچو دپاره به د هر څه کې. خو بار بار موږ دا خبره کوو چې دومره حدودو کې څومره چې د شریعت د طرف نه بیان شوي دي، او بل دا چې ته د آخرت نه غافله نه کړي. بیا چې د سړی مړ شي څه د بچي دپاره پرېږدي. بعض دلته په سعودي کې بیا ناست دی ته هغه تنظیم کې نوم لیکلی وي، که چېرته مړ شم هغه پیسې راوځي. دې دوه هفتې مخکې یو ملګري ما ته قصه کوله، وي زموږ یو کلیوال لاړ کلي ته، سپین ږیری و مشر سړی، وی کلي ته لاړ، وی خلکو ورته وي ملګرو ورته وي چې شکر دی چې لکه ژوندی الله راوستی او لکه دا هم د الله یو رحمت دی. بیا خفه و، وی چې زما د بچو دومره قسمت کم ځای کې دی چې زه یې مړ راوړی. دقه شی هغه ملګري موږ ته وی زما د بچو دومره لوی قسمت کم ځای کې دی چې زه یې مړ راوړی. دومره موږ سره سوچي چې شاته څه پرېږدو. دا ټول سوچ د څه دی چې شاته څه پرېږدو. اوس دا واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، د دنیا نه لاړ.
او ګوره څو بیبیانې دي څو کوټې دي د هغوی یعنې زموږ خو اکثر یوه ښځه ډېر کم پکې چې دوو ته او دریو ته دوی ته وړه خو اکثر یوه ښځه یي شاته یوه ښځه پرېږدي یو څو بچي پرېږدي د هغوی دپاره دومره هر څه پرېږدي بیا هم وی زه غریب یم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو الله اکبر وما فی رفی من شیء یأکله ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی او زما سره په طاق کې داسې څه نه و چې د جګر یا د اینې خاونې وخوري یعنې ژوندی وخوري سوای لږې وربشې را سره پرتې وې په طاق کې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او په کور کې لږې وربشې پرتې دي فاکلت منه وی ما هغه وربشې وخوړې لږ یو هم بس دغه مخې ته پرتې وې نو پیغمبر نه خو هم دغه پاتې شوي حتی طال علی ډېر وخت پورې وی ګزاره مې پرې روانه کړې وه فکلته بیا مې څه وخت پیمانه کړي ومې کتې ففني نو ختمې شوې وربشې هم بیا ختمې شوې دا د هغه انسان کور دی چې هغه سید الاولین والآخرین دی دا د هغه کور دی د نبوت کور دی ته ویل کېږي د نبوت کور د غربت نه ډک کور نور حدیثونه به هم تاسو واورئ روان دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور حال دی او په موته باندې چې لږ حالات سخت شي بس دومره خفه دومره غمونه حالانکه کور به یي خوراک هغه نظام روان دی هر څه ترتیب روان دی خو لږ حالات پې کمزوري شو نو بیا د دغه حالاتو ته او د دغه شکو ته او د دغه ګیلو ته بیا ګوره ته نو غریبۍ ته په سپک نظر مه ګوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غریب و غریبانانو ته په سپک نظر مه ګوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غریب اوس باب یې راوړی دی ګوره بابن امام بخاري وی باب دی په څه کې الله دې د امام بخاري په قبر باندې د رحمتونو باران راووري او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي چې دا ښایسته ښایسته حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږې خوږې خبرې را جمع کړي دي زموږ د اسانتیا دپاره او ځکه علما وی ټول امت د امام بخاري قرضدار دی ټول امت د امام بخاري قرضدار دی نو څوک به د هغې بدلې ورکړي خو دغه دی چې بس موږ دا وایو چې الله دې ورله د دې بدلې ورکړي وباب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا باب بیان د دې کې چې څنګه و ژوند د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څنګه و ژوند د صحابه کرامو او د دنیا نه د هغوی هغه بې رغبتي او د هغوی هغه د دنیا نه د هغوی لاسونه خالي وو بعض مثالونه به راوړي د صحابه کرامو د ژوند نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه تا ته وګوره که نه ته خو په دنیا کې سم ورننوتې د امام بخاري مقصد دا دی چې ته خو په دې دنیا کې سم ورننوتې خو راشه وګوره دې نیکانو خلکو څه حال دی څومره سختې په هغوی تېرې شوي دي ځکه دا خبره یاده کوي چې دنیا د الله په نزد هېڅ قدر او قیمت نه لري که دې دنیا څه قیمت لرلی که نه نو د چا سره به وې ډېره پیغمبر سره به ډېره که دا دنیا قدرمنه وې د الله په نزد که نه نو صحابه کرام به ټول مالداره وې او سم به مالداره وې خو دا دنیا خو حدیث کې راځي که نه چې د ماشي د وزر قدر هم د الله په نزد نشته او که دا دنیا قدرمنه وې نو الله ته بیا کافر له څه نه ورکول اوس د آخرت د الله په نزد ډېر قدر او مقام دی نو جنت کې څه برخه شته د کافر نشته هر چې دنیا ده نو کافر پکې هم لګیا دی مسلمان هم لګیا دی ټول الله ورکوي په دې باب کې د حدیث ته ګوره د ابوهریره رضی الله عنه او بیا خپلو حالاتو ته ګورئ چې موږ په کوم مقام کې یو په کوم ځای کې یو موږ
او د دې نیکانو خلکو څه حال د دنیا سره. ابو هريره رضی الله عنه وی الله الذي لا اله الا هو، په هغه الله قسم خورم چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته. ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع، وی کله کله په ما باندې لوږه دومره ډېره شوه چې زه په ځمکه باندې پړ مخې پرېوت. دا قسم خوري ښه، یا والله الذي لا اله الا هو. قسم خوري په الله باندې چې کله کله په ما باندې لوږه دومره ډېره شوه چې زه به په ځمکه باندې پړ مخې پرېوته. نو د هغې سره دا چې کله انسان په ځمکه باندې پړ مخې پرېوځي نو دا خېټې جوخته شي، نو بیا د لوږې احساس ورته دومره نه کېږي. او یا دې کې اشاره ده هغه واقعې ته چې کله ابو هريره رضی الله عنه وی ورځ ډېر وږی شوی وم، نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې پړ مخې را پرېوت، بېهوشه شو. نو خلکو ته خو پته نه وه چې څوک دي، نو خلکو چغې کړې، خلکو دا وایي څوک لیونی راغلی پرېوتی دلته. چې رالوی کتو خو ابو هريره دی. کله به داسې حالات وي په ما باندې رالو، او کله وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، او کله کله به ما د ډېرې لوږې د لاسه خېټې ته کاڼي وتړل چې دا لوږه کومه محسوسومه. بیا ډېره ناشنا قصه بیانوي. ګوره ولقد قعدت یوما على طریقهم الذي یخرجون منه، وی ورځ زه د جومات په لاره کې کېناستم په کوم لار باندې چې دا خلک د منځه نه راوځي، جومات نه د راوتو لار، او ډېر وږی شوی وم، سم وږی وم، منځه نه بعد وی زه هلته کېناستم. فمر ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر صدیق د جومات نه راووتو. فسألته عن آية من كتاب الله، نو ما دې تپوس وکړو د الله په کتاب کې د یو آیت په باره کې. ما سألته الا لیشبعنی، په دې آیت باندې پوهېدم خو ما چې کور ته مې بوځي ډوډۍ به وخورو هلته. ابو بکر به راته وایي چې راځه کور ته ولاړ شو. فمر ولم يفعل، خو هغه په ما باندې پوه نه شو. بعض روایتونه کې راځي چې جواب یې وله ورکړو چې هغه آیت خو داسې دی. نو ابو هريره خو په دې آیت باندې پوهه دی، خو دا تپوس یې دې دپاره وکړي چې ما کور ته بوځي، خو هغه پې پوه نه شو. ثم مر بي عمر رضي الله عنه، عمر بن خطاب رضي الله عنه د جومات نه راووتو. فسألته عن آية من كتاب الله، نو یې ما ته د آیت تپوس وکړو د الله په کتاب کې. ولې؟ ما سألته الا ليشبعني، کور ته مې بوځي ډوډۍ به ورسره وخورم. فمر فلم يفعل، بس هغه هم لاړ، جواب یې ونه ورکړه. خو که سوال کې بس مسله ورته بیان کړه، خو پوه پرې نه شو عمر رضی الله عنه. وی ثم مر بي ابو القاسم صلی الله علیه وسلم، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات نه راووتو. الله اکبر. هغه غنی او کریم انسان چې هغه سړی به د مخ نه پېژندو، د مخ نه به یې سړی پېژندو. وی زه چې ولیدم چې ما دا تپوسونه د هغوی نه وکړو، پیغمبر راغی، زه خو یې ولیدم. وی فتبسم حین رآني، چې څنګه یې زه ولیدم موسکی شو. وعرف ما في نفسي، او زما چې کومه مسله وه په هغې پوه شو. وما في وجهي، زما د مخ نه ورته پته ولګي چې سړی وږی شوی. وی ما ته وی یا ابا هر، ابو هريره، وی ما ورته چې لبیک یا رسول الله، ای د الله رسول زه حاضر یم. قال الحق، وی راځه کور ته راځه.
الله اکبر. دا په خپل هم غریب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو په غربت کې چې غني کنه د بیا بل شان مالداري ده. ما په دې باندې خبره کړې وه همدې درسونو کې، په غربت کې چې سړی مالدار وي. وی ما ته وایي چې راځه راځه، ومضى وی هغه روان شو، فتبعتو زه پسې شاته روان. کور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو، بیا ما اجازت وغوښتو، فاذن لي، نو ما له اجازت راکړو چې راځه. بس موږ ورننوتو، فوجد لبنا في قدح، چا چېرته لوښي کې پی رالیږلي وو. دا اوس دومره غني انسان دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ده بشان انسان به کوم ځای کې پیدا کړي چې په خپل دغه په کور کې څه نشته، خو دا چا رالیږلي دي. وی کور ته آواز وکړي چې من این هذا اللبن، دا پی کوم ځای کې وو؟ دا خو نه و کور کې، یعنې چې زه جومات ته تلم خو څه نه و. وی یا رسول الله اهداه لك فلان، هغه پلاني رالیږلي دي، وی هدیه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زما د طرف نه هدیه شو، یا پلانۍ راوي وایي یا پلانۍ، یا یې زنانه یاده کړه څوک. وی ما ته وایي چې ابا هريره وایي ما چې حاضر یم یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. قال الحق الى اهل الصفه، صفه ولا پسې لاړ شه، فادعوهم لي، هغه ټول راوله. څومره غني انسان دی. اوس ګوره که د پیو د یوې کټوۍ ته څومره قوم را جمع کوي. او زموږ د بعضو حالات چې ویني، که په میاشت کې پم میلمه پیښ شي نو د غریب حالات ټول ګډوډ وي. صفه والا راوله. صفه والا څوک وو؟ دا غریبانان وو. دا غریبانانو دوی به اوسېدو مسجد نبوي کې پراته ولته دین طالبانو. مسجد نبوي دا اخرنۍ حصه چې وه شاته، په دې کې دوی دپاره یو ځای جوړ شوی او غټ غټ صحابه کرام به ګوره هلته پراته وو. په دغه اهل صفه وله کې غټ غټ صحابه کرام، او کوم چې مالدار صحابه کرام وو نو هغوی به ډوډۍ رالیږلې دوی له. دوی له به کپړې اخېستې، دوی له به یې سامانونه اخېستو، کجورې به یې راوړي، چا به څه راوړي چا به څه راوړو. او دا د دین د طالبان پراته وو، دیني مې زده کوو، بس ډډې لګولې وې هلته. داسې قرباني والا خلک وو. نو موږ په ورځ کې او په 2 ورځو کې او په هفته کې ګنټه او 40 منټه او 50 منټه څوک راته وایي دین دپاره، نو زموږ طبیعت ګډوډ شي. او دا اهل صفه دوی پراته وو مکمل دین ته. وی ما ته وایي چې صفه والا راوله. ابو هریره وایي واهل الصفة اضیاف الاسلام، او صفې والا دا خو د اسلام میلمانه وو، د اسلام میلمانه وو. لا يأوون الى اهل ولا مال ولا على احد. نو د هغوی سره نه اهل و، دلته یعنې مدینه کې د هغوی سره به خپل خپلوان نه، خو دغسې کې پراته وو. مال به ورسره نه و، نه به یې څوک وو. نو پیغمبر پسې چې به کله صدقه راله، اذا اتته صدقه بعث بها الیه، څه صدقه به راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغوی له ورکړه، او په خپله به یې د صدقې نه څه نه اخېستو. او که چېرته هدیه به راله نو هغوی له به یې تم ولېږله، ځان له به یې تم واخېسته، یا هغوی به ځان سره پکې شریک کړو. وی کله چې پیغمبر ما ته وایي چې لاړ شه دغه والا راوړه صفه والا. اوس ابو هریره خو سم وږی دی، سم وږی شوی دی. وی چې فساءني ذلك، دا خبره راباندې ښه ونه لګېده. ولې؟ وما هذا اللبن في اهل الصفه. نو صفې والا ته به دا پی ټینګ شي، لږ غونته کې پی دی، او صفې والا خو ډېر ښه خلک دی، ولته زه هم وږی یم. كنت احق انا ان اصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها. ما وی چې زه حقدار یم، زه به د پی وس کړم نو لږ مضبوط به شم، بدن کې به مې څه طاقت پیدا شي. او دی انسان چې انسان کله وږی نو بیا خوراک ورته لګي که ډېرې، خو ده ته لږ ښکاري په اوله کې. وی کله چې هغوی رالو امرني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما ته امر کو، فکنت انا اعطیهم. او ما ته خو دا پته لري چې دوی کله راشي نو پیغمبر به ما ته وایي چې پی وله ورکوه. وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، نو چې هغوی له ترې ورکوم نو ما ته به څه پاتې شي.
خو ډېره ناشنا خبره یې وکړه. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. خو هلته وي د پیغمبر د خبرې منلو نه علاوه بله لار موږ سره نه وه. لازم به د پیغمبر منې، الله او د الله د پیغمبر ومنې. وي موږ سره بله لار خو نه وه. چې دې زمانه کې چې موږ ورته ویلی چې راشي خلکو څومره لارې جوړې کړي، ستا مذهب جدا او د هغه مذهب جدا او د ده فرقه جدا او د هغوی کتاب جدا، د هغوی مولا جدا. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره هغه که چا ومنله او که چا ونه منله، د بعضو دا حالات دي. الغرض وي فاتیتهم، لاړم په هغوی پسې، فدعوتهم، دعوت مې ورله ورکړو، فاقبلو، ټول رالو، هم وکړو. فاستأذنوا، اجازت یې وغوښتو، پیغمبر ورله اجازت ورکړو. واخذوا مجالسهم من البیت، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیټک کې ټول ډوډۍ ولګولې. قال یا ابا هر، وی ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ابا هر، پوه په پیغمبر باندې، ځکه چې پیغمبر د ده استاذ دی او هر سړی خپل شاګرد، هر شاګرد د خپل استاذ خوی پیژني. څنګه چې هغه ویل هغه شان وی ما ورته چې لبیک یا رسول الله، حاضر یم د الله رسوله. وی خذ فاعطهم، دا په دوی کې تقسیم کړه. فاخذت القدح، هغه لوښی مې راواغېستو. فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، یو کس له مې لوښی ورکو، په یې به مې ته اچول، هغه به څکل، چې سم به موړ شو نو بیا به هغه ماله دا لوښی واپس راکړو، زه بیا بل پسې او بیا په بل پسې، او دغه شان ټول مجلس کې پی تقسیمېدو. حتی انتهیت الى النبي صلی الله علیه وسلم، په دې مجلس کې تاو شوم، داسې پیغمبر پسې بیا راغلم، بیا مې لوښی راوړو. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې الله هغه دپاره په لږ خوراک کې هم برکت اچي. وقد روي القوم كلهم، ټول قوم موړ شو، ټول موړ شو. فاخذ القدح فوضعه على يده، وی لوښی زمانه واغېستو او په خپل لاس کې ونیو، بیا فنظر الیه، بیا ما ته وکتو، فتبسم، نو مسکی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده په دې خبره هم پوه و چې لکه یعنې دی اوس طبیعت یې په دغه ښه نه و چې راټول یې راوغوښتو. وی ما ته وی چې ابا هر، ما چې لبیک یا رسول الله، حاضر یم. وی بقیت انا وانت، اوس ما ورته پاتې شوي یو، او پرې خوشتي، یعنې هغوی وڅکلو او بیا هم شتي. وی ما ورته وی چې صدقت یا رسول الله، تاسو رښتیا وویل د الله پیغمبره. وی ما ته وی چې اقعد فاشرب، کینه وڅکه. داسې غني انسان اوس هم د ابوهریره نه باد څکي، داسې کریم انسان، داسې د اوچتو اخلاقو خاوند، داسې پراخه سینې والا. حیران شم ځکه نه کله نه کله دا حدیثونه چې دا څه قسمه زړه د پیغمبر په سینه کې دننه پروت و، او څنګه به هغه اوچت زړه نه و چې هغه د زمزم په اوبو باندې انځلی شوی، چې په داسې حالاتو کې یو سړی په خپله غریب وي او راغلي لږ ورته کې پی دي، او د هغې دپاره اهل صفه والا ټول راغواړه، او بیا په اخره کې ابو هریره رضی الله عنه ته وایي کښېنه 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 وڅکه. وی فقعدت فشربت، وی کښېنستم ومې څکل. وی ما ته وایي چې وڅکه، فشربت، بیا مې وڅکل. وی بیا راته وایي چې وڅکه، وی ما بیا وڅکل. فما زال یقول اشرب اشرب، وی په مخه راته وایي څکه وڅکه. وی په آخره کې مو ورته وایي چې لا والذي بعثك بالحق، په هغه رب مې د قسم چې تی رالېږلی که نه، ما اجد له مسلکا، سلار نشتي پکې نوره. وی بیا مسکی شو چې دا هغه پی دی ته چې دا به څنګه پوره کېږي. وی راته وایي چې فاریني، ته لوښی راوښیه دی. فاعطیته القدح، وی ما ول هغه لوښی ورکړو. فحمد الله وسمى، د الله حمد ووي، بسم الله وی، وشرب الفضله، کم پی چې پاتې شوي دي ټولونه هغې نه یې بیا وڅکلو. د ابو هریره رضی الله عنه حال دی چې دا د اسلام یو لوی شخصیت دی،
موږ بر د نصیحتونه کوو تاسو ته او دې ملګرو ته ټولو ته چې دا دین زده کړئ بس یاره وایي دا زمونږ مزدوري او زمونږ کار او زمونږ داسې غربت په چا دی لکه څنګه چې په ابو هریره و تاسو کم یو بېهوشه شوی لوګی لاسې کم یو دومره وږی شوی دی چې جومات نه بهر ولاړ دی او چې څوک مبوځي ډوډۍ له کم یو او بیا هم هغه دین زده کوي او موت یې نشي زده کولی سره د دې ډېرو نعمتونو بیا هم موت یې نشي زده کولی دي او که چېرته شتي به کې هغه لږ دي زه د هغوی خبره نه کوم شتي دین طالبان چې هر څه قربان کړي دین په زده کول خو هغه د بل طرف ته چې کم دي زه د هغوی خبره کوم نو باندې او بیا که چېرته پالتو ټیم چې دنیاوي څه کار پکې نه وي بس بیا به چې د کله ناکله نو اولني لویه فایده خو د حدیث نه دا راووته چې دین یې زده کړه او ولې د دنیا د صحابه کرامو نه ګټلی څه مزدوریان هغوی کولې که نه کولې کولې خېټې هغوی پورې هم وې بچي د هغوی هم وو ښځې د هغوی هم وې د هغې سره سره یې دین هم یې زده کړی ابو هریره رضی الله عنه خو بیا ډېر غریبانو صحابه کرامو کې و یعنې دا امام بخاري دا قصې یې په راوړه وی وګوره دا د صحابه کرامو حال و یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله کجوري راوړی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم کړي د ټولو یوه یوه رسېده ابو هریره له هم یو ورکړه نو هغه جیب ته واچوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو هریره ته جیب ته واچوي دا به خپلې مور له ویس دا به هغې له ویسم هغه به وخوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته وګوره ستا مور له بله ورکړو یو سړی دومره د غربت په حالت کې دین زده کولی شي او بیا داسې نه زده کوي که نه هغه صحابي چې د پیغمبر نه یې د ټولو نه زیات حدیثونه را نقل کړي هغه ابو هریره رضی الله عنه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته په ډېرو ځایونو کې دعاګانې هم کړي دي هرسناک و په دین باندې ډېر ګوره دا د صحابه کرامو حال و نو که په تا باندې غربت راشي ولې زړه تنګ یې که ما او تا چېرته لږه کمزوري وخورو موږ باندې خو داسې حالات نه دي راغلي الحمدلله چې سره ته بلکل نه دي میلاو شوي که نه راغلي خو داسې حالات راتلی شي چې لږه کمزوري وخورو لږه کمزوري وخورو نو بیا ولې ځمکه او اسمان یو کې او دا شکوې شکایتونه او دا بس پکې الله نه مرور شي الله نه مرور شي بس نو د صحابه کرامو په حال کې سوچ کول بل د پښتنو د عوامو دا خبره وایي چې ده به ګوره کوم عمل د الله خوښ شوی چې دومره مال یې وله ورکړو وایي که نه وایي داسې نو بیا خو معنه دا شو چې صحابه کرام والعیاذ بالله یو عمل هم د الله نه وخوښ دغه چې غریبانان و اکثر نو دا غربت او مالداري ګوره د ایمان او بېایمانۍ سره تعلق نه ساتي ګوره ابو هریره رضی الله عنه جنتي انسان او دی د غربت حال نو اوس د دویم حدیث کې واوره د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سعد رضی الله عنه وایي مشهور صحابي دی او ما د ده سیرت بیان کړی یم دی ځان له واورئ چېرته او دی په هغه لسو کسانو کې دی چې په یو حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته د جنت ځای ورکړی یو پکې سعد رضی الله عنه مشهور مجاهد او شهسوار او مشهور صحابي چې ماشومان یې پیژني وایي چې اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله په عربو کې اولنی کس چې د الله په لار کې غشه ویشتې د هغه زه ومه په دې خبرې وضاحت موږ په سیرت کې کړی دا اولنی انسان دی چې د الله په لار کې په جهاد کې غشه ویشتې دی هغه سعد رضی الله عنه ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر او موږ به د پیغمبر سره غذاګانې کولې موږ به د پیغمبر سره جهادونو کې شریک کېدو او خوراک به نه و نو موږ به د کیکر پاڼې خوړې او یا په دې شړو کې په دې میرو کې چې راکمې ونې د دې نه به م پاڼې شو کولې دا به م خوړې وإن أحدنا
لیضع کما تضع الشاه ما له خلط بیا چې به کله منګه ډکه او دسماتې کوو نو هغه به موږ داسې کوو لکه څنګه چې دا ګړي بیزې پچې کوي دغه شان وچ ولې ځکه چې هلته به خوړلي څه هېڅ نو خو پاڼې به خوړلې وې ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام وسوي بنو أسد قبيلة راولګي په ما باندې عیبونه لګي د اسلام په باره کې خبت اذن وضل سعي نو بیا خو زه ډېر بدبخته یم بیا خو زما دا محنتونه ټول ضایع شو د دې څه قصه د بنو اسد عمر بن خطاب رضی الله عنه د طرف نه د سعد رضی الله عنه په کوفه باندې مشر شوی نو دی یو خاندانو بنو اسد په هغوی کې بعضو کسانو شکایت وکړو عمر بن خطاب ته چې دی زموږ دپاره مونځ صحیح نه کوي او عدل او انصاف نه کوي او دی جهادونو دپاره ترتیب نه جوړوي ټول بهتانونه یې پرې ولګول نو خفه شو سعد رضی الله عنه وایي چې زه صحیح مونځ نه کوم معنه دا شو زه صحیح مونځ نه کوم زه جهادون له نظم زه عدل و انصاف نه کوم او موږ هغه خلک یو چې په هغه وخت کې موږ د پیغمبر سره ملګري وو چې د خوراک څه وم نه نو که چېرته د دوی دا خبرې رښتیا نو بیا خو زه ډېر بدبخته یم بیا خو دا محنتونه ټول ضایع شو یعنې خفه و د بنو اسد نو معنه دا ده چې دوی په ما باندې نن دا عیبونه لګوي چې زما کې دینداري نشتي او زه په دین صحیح عمل نه کوم موږ خو په هغه وخت کې د پیغمبر سره ملګري وو چې د خوراک دپاره څه ونه چې موږ خوړلی وی موږ خو د هغه سره په جهادونو کې شریک شوي وو ګوره حال د صحابه کرامو حال د صحابه کرامو دا دی چې د کیکر پاڼې او په دې شړو میرو کې چې کومې ونې دي د دې پاڼې به خوړې او بیا به ډکې میچازې داسې کولې لکه څنګه چې دا ګړي بیزې دا پچې کوي دا د هغوی حال سبحان الله او دا قوم دی الله دوی باره کې څه وایي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله یې به مهرباني کړې ده ما توبه قبوله کړې ده د انصارو د مهاجرینو دا ټول ما بخښلي دي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله یې د هغه مؤمنانو راضي یم چې تا سره بیعتونه کول د ونې لاندې دا هغه مؤمنان دي چې الله ترې راضي دی او دا د هغوی حال دی دا د هغوی خوراک دی نو په دې دنیا به څه اعتماد وکړي او که موږ ته لږه کمه میلاو شي نو ولې دومره خفګان یو نه اصل ځای زموږ کم یو دی آخرت ته هلته به انشاءالله هر څه الله راکړي دا نعمتونه دا مزې دا چرچې دا خوشحالیانې هر څه به هلته وي دنیا خو د سختو ځای دی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختي تېرې شوي دي څومره سختي موږ سیرت بیان کړی ده په آخرني مراحلو کې تاسو هغه سیرت خو واورئ که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ورځ چې دعوت یې شروع کړی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې څومره سختې به هغه تېرې شوي ټولې سختې او سختې او کله چې به د زنکدن دا سخته وه نو هغه بیا داسې سخته چې عایشه رضی الله عنها وایي داسې سخته خو به پیغمبر د سره نه وراغلې نو فاطمې څه ووایي وا کربابته هلې وي زما په پلار باندې سخته ده زنکدن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم لور مخه پکې د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سختي نه وي نو په موږ باندې به انشاءالله په آخرت کې سختي نه وي مؤمن ته حدیث کې راځي مؤمن ته چې په خپه کې معمولي غنه لاړه شي کنه دې د لاسه ته الله ګناه ریجي معمولي غنه الله ته ګناه ریجي ها
نو چې سړی په سختو کې پروت وي په مصیبتونو کې امتحانونو کې دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي بیا و دې حدیث ته ګوره د عایشه رضی الله عنها روایت دی په دې پسې وایي چې ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د کلي نه چې مدینې ته راغلي دي 3 ورځې پرله پسې د غنمو په ډوډو باندې نه دي ماړه شي 3 ورځې پرله پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ده میلاو شي 3 ورځې پرله پسې 3 ليال تباعا 3 ورځې په سړي تېرې شي 3 ورځې اوس څه شی دی خو 3 ورځې هغوی ته پرله پسې د غنمو ډوډۍ داسې نه ده میلاو شوې چې خېټه پې ډکه کړي او زموږ دې عمرونو ته وګورئ یو سړی دی 50 کاله عمر دی او د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 30 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 40 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده او دی به هم لګیایي خبرې به کوي یاره وي حالات موږ باندې ګډوډ دي 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ داسې نه دي راغلي چې پرله پسې د هغوی د غنمو ډوډۍ وخوري په دې طریقې سره چې خېټه پې مړه کړي عائشة رضی الله عنها وی دا بل روایت هم دا غیره ما اکل آل محمد صلی الله علیه وسلم اکلتین فی یوم الا احداهما تمر وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې 2 پیری ډوډۍ خوړه نو یو پیر به پکې کجوري خوړي لازم به په یو ډوډۍ کې کجوري وي یو ټیم به ورته ډوډۍ میلاو شوه بل ټیم به ډوډۍ نه نو به کجوري خوړي گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه وه ټوله گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه د ورځې به 2 پیرې ډوډۍ وخوړه که نه نو د یو پیر کې به لازم به کجوري خوړي نور څه به نه صرف به کجوري وي مطلب دی چې داسې وخت په هغوی نه دی راغلی د پیغمبر په کورنۍ باندې چې په ورځ کې د 2 پیرې ډوډۍ وخوري غنم وربش او دا ورته میلاوي شي که یو پیر به غنم وخوړو نو بل پیر له به کجوري وخوړي که د ورځې به کجوري وخوړي د شپې به ورته بیا ډوډۍ وه که د شپې به کجوري وي د ورځې به ډوډۍ وخوړه خو داسې ډوډۍ نه وه چې 2 ټیم هغوی ته پوره شوی نو کجوري به یو ټیم نه خوړي دا بل روایت هم د عایشه رضی الله عنها دی وی کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلهی د سرمنې نه جوړه شوې وه وحشوه من لیف او دنه د کجورو د پوستکو نه ډکه کړې وه دا د خوږ انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې غوره انسان دی او د ادم د بچو سردار دی دا د هغه د تلهی حال دی د سرمنې نه د هغه تلهی وه او په هغې کې دنه د کجورو د پوستکي د کجورو د ونو د پوستکي پکې پراته د هغې نه د تلهی ډکه کړې وه په دې کې هغه ګزاره کوله او هغه واقعه تاسو ته معلومه وه کله چې پسې عمر بن خطاب رضی الله راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفه شوی او قسم یې خوړلی و چې یو میاشت به کور ته نه راځم نو عمر بن خطاب چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې عمر ژاړي ولې هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا کې دغه چټایي نښې ولیدې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت د دې د لاسه په ژړا شو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ما ورته په څنګه تلایانو کې په څنګه صوبو کې په څنګه بالښتونو کې په څنګه قالینونو کې ژوند تېرو داسې قالینونه نن سبا موږ په کورونو کې اچولي دي چې خپه پکې کښېږدي خپه دننه ننوځي او د هغه اوچت انسان سره پسته تلایي نه وه دا د هغه تلایي وه تاسو سوچ وکړئ چې د یو سړي تلایي کې دننه د کجورو د پوستکي پراته وي د کجورو د ونو پوستکي په دې کې به هغه څه ارام وکړي او څه خوب به وکړي په دې کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تلایي حال و
دې پسې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دې ته غوږ کېږدي. قتاده وایي، قتاده رحمه الله وایي موږ به د انس بن مالک خواله راتلو وخبازه قائم، یو ورځ موږ رالو او د هغه دا نانبایي لږ ډوډۍ یې پخولې. د انس بن مالک سره چې کوم نانبایي و هغه ډوډۍ پخولې لږ یو نو هغه موږ ته چې کلو کلو خورئ. انس بن مالک دې ملګرو ته خورئ خورئ، نعمتونه خو ډېر دي. فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. ما د پیغمبر سره ژوند تیر کړی دی، خدمت مې د هغه کړی دی، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره د ملاقات پورې پسته ډوډۍ چې د خپل ژوند کې نه ولیدی. ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. پسته ډوډۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه دی لیدلی. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې پوره کامل ګډ لیدلی چې هغه دې سور کړی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته پروتې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپلو سترګو نه دی لیدلی د مرګه پورې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند. دا بل روایت عایشه رضی الله عنها دی وایي كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا. کله کله به یو میاشت پوره د نبوت په کور باندې تېره شوه، اور به ونه لګېد. كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا. كلنا كلمة يوم يش پورت تیرش و بنکور کی بور نو لگے. انما هو التمر والماء. طول گزاره زمون په اوبو په کجورو باندې روانه. الا ان نؤتى باللحي. کچرته چا به کلنا کړی چې لږه ونته کې غوښه راوړه نو هغه به موږ وخوړه. نوره ګزاره به زموږ ټوله هغه په کجورو په اوبو باندې روانه وه. د دې نه بعد دا حدیث دی عروه وی عائشه رضی الله عنها دا خبر هغه ته کړې وه انها قالت لعروة ابن اختي خوريه. اوس دې حدیث ته غوږ کېږدي. عائشه رضی الله عنها عروه ته وی خوريه ان كنا لننظر الى الهلال 3 أهلة في شهرين. موږ به دې سپومۍ ته کتو نو 3 میاشتې یعنې 3 سپومۍ به موږ ولیدې په 2 میاشتو کې. 2 میاشتې به په موږ باندې تېرې شوې، یعنې 3مه به داخله شو. اوس که یو سړی سوال وکړي چې په 2 میاشتو کې 3 میاشتې څنګه ییني، 3 پیرې سپومۍ څنګه ییني؟ سپومۍ خو میاشت کې یو پیر راخیږي که نه، په اوله کې راوخیږي خلکو دا 2 میاشتې. عایشه رضی الله عنها وایي موږ خو به دا میاشتې 3 میاشتې په 2 کې لیدې. نو د هغې داسې معنی دا ده چې اولنۍ سپومۍ خو به ولیده د اولنۍ میاشت په اوله کې، بیا به د 2 میاشتې په اوله کې سپومۍ ولیده د دغې میاشتې، او بیا د دغې میاشتې په اخره کې به یې د 3مې میاشتې سپومۍ ولیده. نو دا په 2 کې څو سپومۍ شوې؟ څو میاشتې شوې؟ 3 شوې. یعنې په موږ باندې به 3 میاشتې تېرې شوې، 3 میاشتې به پکې راوختې. وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په کوټو کې په یو کوټه کې به مو اور نه و لګېدلی. 2 میاشتې 3 میاشتې به تېرې شوې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوټو کې به اور نه بلېدو. عروه ما کان یعیشکم، نو تاسو له ژوند پسې تېرو. ورته یې خوريه الاسودان التمر والماء. دا په میاشتو میاشتو به موږ کجورو اوبو ته پراته وو. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیانو په انصارو کې كان لهم منائح، د هغوی سره ګډې بیزې وې پیواله. وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناها. هغوی به کله نه کله پیغمبر له پی رالېږل، نو پیغمبر به په ټولو بیبیانو باندې هغه پی وڅکول. نور به وایي زموږ ګزاره هغه په کجورو باندې روانه او په اوبو باندې روانه وه. په دې باب کې اخرنی حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم ارزق آل محمد قوتا، اے الله د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ له دومره خوراک ورکړه چې د هغوی په صرف ګزاره روانه وي. دا به هغه دعا وغوښته، دنیا نه بې رغبته انسان، یا الله صرف دومره دنیا روانه، دومره دنیا راکړه چې هغه د دوی قوت شي، دومره خوراک راکړه چې دوی پې ګزاره کوي. بس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند و، دا د صحابه کرامو ژوند و، دا د هغوی د غربت حالات و. امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی دی دپاره دی، او دا حدیثونه تا ته دا وایي چې دنیا د زړونو د لګولو ځای نه دی. دنیا وقتي طور ژوند پکې موږ تېرو، دلته زړه مه لګوه. وګوره دې صحابه کرامو ته، وګوره دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دوی د دنیا دغه حال و، خو الله ول آخرت ورکړی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له د شکر د ادا کولو توفیق راکړي، او د صبر کولو طاقت یې الله موږ له راکړي، او الله دې موږ له کوم نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي، الله دې موږ له د هغې د استعمالولو د الله په بندګۍ کې الله دې موږ له طاقت راکړي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو ملاقات د دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وکړي، او د دې صحابه کرامو سره د الله زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.